बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोंग सुनो द विंडोज सेटिंग के मोंग को बारखियो दा कंट्रोल पैनल में यानी कंप्यूटर ट्रू सेटिंग दिया जाएगी ना दा तमोंग से ये इधर तमोंग कंट्रोल पैनल ये दा कंट्रोल पैनल छे दे what is control panel छे देगी control panel is the main parts of any operating system यानी दा د विंडوز تر ټولو مهم ترینه برخه دو تر ټولو ان اصلي برخه د وینډوز دو ا دې غلیاره مونږ کولای شو چې وی کین یا تھرو کنټرول پینل د کنټرول پینل په ذریعہ سره یا په واسطه سره مونږ کولای شو وی کین ټو adjust computer or we can set our computer دا د کمپیوټر هغه برخه د اصلي برخه د هر وینډوز سره په خپل انسټال کیږي مونږ ته ضرورت نشته چې کنټرول مونږ انسټال کوو دغه په تر سره مونږ کولای شو چې خپل کمپیوټر تنظیم کو خپل کمپیوټر سیټینګ وکړو د کنټرول پینل د خصوصي طریقې دا غدي چې کله تاسو په دا غزي کې د سرچ بار یې لیکي په دې سرچ بار کې یا د سرچ آپشن کې به تاسو چولې کنټرول پینل بس نه د کایدا د خصوصي یا مونږ سره دا آیکن باز واحد نه دی کنه تاسو دلته هم پیدا کوئ چې په ډیسکټاپ نه کنټرول پینل دا کډول ته نوی دیز د نوی روغلی مثال ته اول وخت کې وینډو کړی وي دا په داسې کې نوی بیا به شی وکي پرسونلایز ته بلور شي پرسونلایز ته ټول بیا تایم سیدو ټیم ته بلور شي موږ صرف هغه ډیسکټاپ آیکن خایو کنه په داسې کې لیکل دي ډیسکټاپ آیکن سیټینګ دا چې کله کلیک وکي په داسې کې لیکل دي مثال دا چې کونه چې ورکړي دا آیکن به توتا په ډیسکټاپ نه خودل کېږي مثال کمپیوټر چیک کړل دی کمپیوټر به حالت خودل کېږي یوزر ته چیک کړل دی حالت به خودل کېږي نیټورک ته چیک خودل شوی سایکل بین کنټرول پینل کان دا سنوي مثال دا چې کونه دلته نوي کنه دا نوي دا مون اپلای کو او اوکې کو وزلته وکسای دا آیکن دلته نوي کنه اول وخت چې وینډو ته وکي دا آیکن دلته نوي دا آیکن به ته کوم ځای وصل غوړې تبه دا ځکه کلیک وکړئ پرسونلایز ته بلور شي په دا ځکه په ټیمز نه کلیک وکړئ چې ټیمز ته ورسېږي دلته ډیسکټاپ آیکن سیټینګ لیکل دي دا ته ورټول چې کونه ولګوي صرف چې کو ته ولګاو بس بیا به د اپلای بټن وای او کوي اوس به دا آیکن به ته ټول غولې وي دي اوس دا ځانه طریقه هم کنټرول پینل خو سوال شي دا کومه دا غږ مونږ ته ښکارا شو دغه ته مونږ وینډوز یو وینډوز دته مونږ سې یو وینډو مې کړکای پس کمپیوټر کې هر هغه څه چې څلور کونجا ولري او دا کیپشنز کنټرول بټن ولري دغه ته مونږ ویډیو ګوره دا کې درې بټن دي دا په هر وینډو کې ښکارا کیږي درې بټن اوس که زه وینډوز بټن یو وایم کنه دا موږ سره هغه د ایکسپلورر دی کنه فایل ایکسپلورر دی دغه ځکه کولای شي ډیسکټاپ ته شي ډاونلوډ ته شي ډاکومنټ ته شي یا نور ډرایو ته شي کنه دا هم درې بټن لري ولته وښویني دا درې بټن لري کنه یعنی هر وینډو چې درې بټن ولري درې کوینج ولري دا تمام وینډو یو ځین دا وینډو شو کنه کله چې زه په دانه کلیک وکم دا ایک سلامانه د ته کلوز یي دا چې کلیک وکم دا وینډو به بان شي صحیح چې کلیک وکم مینی بان خبره خبان شو کبیا ځ کلیک وکم د دې بټن مثال دا غدای چې دا خو موږ سره سوړی کې بریږي کنه وړي کې بریږي کوم نه بریږي ځین چې دا موږ ته غاټه وکړل شي بیا به ته په شینه کلیک وکې ماکسیمایز نه د ماسک کې بټن ماکسیمایز بټن دو
کلیک وکې دا به غاټه شي پراخه شي. بیا دغه دویم اخري بټن چې دا بټن دغه ته منیمایز دی لکه کله چې دا کلیک وکې دغه وینډو دغه کنټرول پینل په مکمل بندېږي نه دا به ټسبار ته رسېږي ته ورسېږي دې ته ټسبار کې لګي دې پر څه لګي ټاسک بار یعنی د وظیفو بار. هر پروګرام هر نو اپلیکیشن چې ته خو سوال غواړې خلاصوي یغه آیکن به څه په دازې نه کوي چې دا اپلیکیشن موږ اوپن کړی دی په کمپیوټر کې اوس یو وخت کنټرول پینل اوپن کړی دی کنه دلته هي کنه موږ دا اپلیکیشن اوپن کړی دی کنه دا ویني دلته هي کنه نو دغه نه موږ کولای شو چې کله دا کلیک وکم دا به صرف دې ضروري شي پر خو باندې نه مینه دازې نه پرته کې بیا چې کلیک وکم بیا به شي بیا به اوپن شي. کله چې ټاسک بار دا کنټرول پینل خلاص شو راځي کې لیکل دي چې adjust your computer setting په راځي کې ته د خپل کمپیوټر سیټینګ تنظیمول شي. ویو بای دا آیکن چې کله اول وخت کې وینډو ته وکي په راځي کې آیکن شي وي کټګوري شکل کې وي دا ډول وي لکه مثال کوم چې د سیستم او سکیورټي اړوند وي هغه ټول په دې کټګوري کې وي کوم چې د نتورک اړوند وي هغه په دې کټګوري کې وي کوم چې د هارډویر اړوند وي هغه په دې کټګوري کې وي. ځین چې نه دا موږ څه په کوم آیکن کې هغه خي دا د موږ څه په کومه کې خي سمال آیکنز دا موږ څه کوچنی خي به کوچنی خي دا موږ څه پلان آیکن کې ویډاړه ول خي دا موږ څه شي کنټرول پینل بیک گراوند هغه تشي. اوس په کنټرول پینل کې موږ کوم موضوعات یو نو موږ سره کنټرول پینل کې دا په یو وی دا ودا راځي کنده وړي کټګورای شکل به شي خورشي په دې کې چې لومړی مونږ یو هغه دا وخیایو دغه جمله مونږ نه چيو دا سیستم بیاو سیستم شته لګي موږ ته پروګرام ان فیچر چې شته لګي هغه به برخه بننه یو سیدو کچې ته کنټرول پینل ته ورشي کنټرول پینل ته په دې کې چې دا وکړه سیستم کې چې وي کله چې ته په سیستم نه کلیک وکې ایتو ای کمپیوټر په باره کې د سافټویر په باره کې د ریم په باره کې د هغه کمپیوټر نوم په باره کې ته په داسې کې معلومات درکې کله چې ته په سیستم نه کلیک وکې دا ډیالاګ ته دی پوره اوس کړه کیږي دا ډیالاګ ګوره که تاسو سره په داسې کې ایتو په کمپیوټر کې کومه وینډو شوی وي کنه کا وینډوز 7 وي هغه بدلته آیکن هم وي صرف آیکن وي کا وینډوز 7 وي کا وستا وي هغه بدلته آیکن او نوم وي کا وینډوز 10 وي موږ سره کومه وینډو دو وینډوز 10 هغه آیکن هم شته او دلته موږ ته معلومیږي چې موږ په کمپیوټر کې وینډوز 10 انسټال کړی یو په داسې کې لیکل دي چې ویو بیسیک انفارمیشن اباوت یور کمپیوټر د خپل کمپیوټر په اړه اساسي بنیادی معلومات د غزیا کتلای شي وینډوز ایډیشن دا معنی چې موږ سره وینډوز 10 پرو منه یعنی وینډوز 10
پروفیشنل او هغه چې دو وینډو چې د مونږ کمپیوټر کې انسټال شوی دو چې هغه په دومره کال کې مایکروسافټ کارپوریټ څخه جوړ شوی دو او دغه ټول حقوق دی هغه کمپنۍ سره ذخیره دي او خوندي دي. سیستم په اړه کې پروسیسر د مثال ایمون انټل ار ای د کمپیوټر نوم چې دی کور ټوډو ای د کمپیوټر نوم چې دی کور ټوډو نوم دی د کمپیوټر. نو کشرته بعض داسې وی چې په داسې لیکلي وي چې کور او دنه وروسته چې کوچنی آی لیکلي وي هغه وروسته کورای 2 کورای 3 کورای 5 کورای 7 دا ونه چې دغه د کمپنۍ دغه نومونه دي او دغه وروسته یو بل هایپن کېدلی وي هیڅ کېدلی وي په هغه بیا ماډل لیکلی وي جنریشن لیکلی وي چې دا څو ماډل جنریشن دی او موږ سره ریم څومره دی 40 جی بی دی په دې کې 40 په بیټا اپریټینګ سیستم انسټال شوی دی. دوه ډول ټایپس اپریټینګ سیستم لري یو 12 بیټا دی او بل 40 په بیټا دی. 12 بیټ اپریټینګ سیستم چې دی دا په هغه باندې انسټال کیږي په کمپیوټر باندې چې ریم یې 40 نه کم وي کوچنی وي خو په 12 بیټ اپریټینګ سیستم نه بو ټول اپلیکیشن نه انسټال کیږي لکه فوټوشاپ کولورډرا چې دی هغه به نه کور بنا کنه کی په 12 بیټه کې یعنی ټول هغه اپلیکیشن چې په 12 بیټه کې کور کی په 40 په بیټه کور کی هغه په 12 کې کور بیونه کی دې په خاطر چې ریم د ډیر وی ارواح دی پورا د هر وینډوز نه 40 په وینډو مته کوي 40 په بیټه اپریټینګ سیستم ته کوي چې ریم ډیر وی او کاریم به د دوی د وینیم په هغه کې وی بیا 12 بیټه اپریټینګ سیستم ته کوي او بیا په 12 بیټه اپریټینګ سیستم کې به دا مشکل وي چې بعض اپلیکیشن به تاسو په کمپیوټر کې نه انسټال کیږي ځکه چې هغه په جوړ شوی د 40 په بیټه اپریټینګ سیستم جوړوي. اول دا چې لیکل دي دا کمپیوټر چې موږ سره ټچ نه سپورټ کوي دا ټچ کمپیوټر نه دی دا کمپیوټر مکمل نوم دی او دغه ځای سودا کول شي چې د کمپیوټر نور معلومات هم پیدا کوي دا موږ شوی سیستم. دویمه برخه چې دو په کنټرول پینل کې هغه موږ پروګرامز ان فیوچر یو پروګرامز ان فیوچر کله چې په دانه کلیک وکړي پروګرامز ان فیوچر د کمپیوټر د کنټرول پینل هغه برخه ده چې په دې کې مونږ کولای شو انسټال شوي پروګرامونه په خپل کمپیوټر کې وکړو چې مونږ سره څومره پروګرامونه انسټال شوي دي او کولای شي لږه انسټال شوي پروګرامونه نه یو پروګرام ریموو هم کې چینج هم کې ریپیر هم کې. چینج ان انسټال دا معنی چې دا پروګرام مونږ کمپیوټر نه ریموو که خاتمي کا. چینج دا معنی چې دا پروګرام اوس 2000 افیس مونږ سره انسټال دي یا 2010 انسټال دي غواړم چې دا مکمل نه انسټال کوم زه 2010 افیس په 2014 په 2019 بدلوم کنه یا مثال تر په 2000 افیس پروګرامونو کې ستونزه د مشکلات دي یو بټن کور نه کی بل بټن مثال اوپن کیږي نه کلیک سامنے پکېږي مثال دا بنديږي نه دا مشکلات کې بیا دا مونږ ریپیر کوو هغه کې ټربل شوټینګ ایمان زورو مشکلات پکې کې ایمان زورو هغه اپډیټ کوو. دا وکړه اوس په دا غازي کې چې موږ سره څومره اپلیکیشن دي دا چې دي دا موږ سره په دا کمپیوټر کې انسټال شوی دي. کله چې ته په دا نه کلیک وکړې دلته په دې برخه کې ته کولای شي چې ټول هغه پروګرامونه هغه اپلیکیشن چې تو خپل پی سي ته انسټال دي هغه دلته وویني. دا غږی کې نیم دی کوم پروګرام چې وي هغه نوم ښودل شوی دی په دې کې او په دې کې پبلشر دی کومې کمپنۍ جوړ کړی دی دا چې څه کتلی شي لکه مثال مایکروسافټ افیس پروګرامونه جوړ کړي دي مایکروسافټ کمپنۍ په دې کې کولای شي انسټال ان دا په کوم تاریخ انسټال شوی دی دې سایز څومره دی او دا کومه ورژن ده کنه. اوس غواړي چې دا اپلیکیشن کله چې دا ځنې کلیک وکړي دا دوی بټنې پیدا کېږي مخکې دلته بټن وي نه اوس که دلته زه کلیک هم کنه کله چې کلیک مو وکړو بعضې نه دا دوی بټن دي ان انسټایل یا چینج بعضې چې کلیک وکړم درې بټن لري کنه ان انسټایل چینج ریپیر. ان انسټایل دا معنی چې چېرته زه په دا نه کلیک وکړم دا هغه کمتاشیا سټوډیو چې دا زه ریکارډینګ یې کوم دا به ایمان ضروري چې خاتم بشي کنه یمو کمپیوټر مو ریموو شي ډیلیټ بشي که په چین کلیک وکړم پاس کا په کمتاشیا کې ستونزه ده مشکل هغه 2000 دا کمتاشیا سټوډیو 7 ده کنه کمتاشیا سټوډیو 7 زه غواړم چې دا کمتاشیا سټوډیو
7 چې ورژن ده د 7 نه بدله کم 10 ته یا مثال 11 ته یا 8 دغه ورن ته بدله کم بیا به زه په چین نه کلیک کوم یا مثال په د کمپیوټر سټوډیو کې مشکل دي یغه سی ډي یغه سټاپ بو تو خپل په فلش کې یا په سی ډي کې د سره خوي بیا به دې سره داخل شي په داسې کې به کلیک وکي ایزو سره خو سټاپ څه کنه په فلش کې یا سی ډي روم کې په داسې نه بیا پیر نه کلیک وکي دا اتومات دیغه سټاپ نه دیغه فلش نه دیغه سی ډي نه دغه پیر کېږي مشکلات ایمان د سی بنا کې نو پروګرامز ان فیچر په کنټرول پینل کې هغه برخه ده چې په دې کې مونږ کولای شو انسټال شوي پروګرامونه ووینو او کولای شو یغه انسټال شوي پروګرامونه یو پروګرام ریموو کو یا چینج کو یا ریپیر کو